اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د الله رب العالمین ارشاد مبارک دی ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. او دغه رنګ حدیث مبارک دی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. وی الله پاک چې چاته د خیر اراده ولري نو په دین کې ورته چې کوم دی پوهه ورنصیب کړي. دغه رنګ چاته چې حکمت او پوهه ورکړی شوه نو دته ډېر لوی خیر کثیر ورکړی شو. الله رب العالمین زمونږ امامانو صاحبانو ته کوم څلور امامان دي دې ته ډېره لویه پوهه چې کوم دی دا په دین کې ورکړې وه. دې ته تفقه فی الدین ویلی کېږي. دغې وجې نه هغې د قرآن او حدیث نه ډېر مسایل چې کوم دی مستنبط کړي دي. د دې مثال داسې دی چې د مونږ ته چې کوم دی دین الحمدلله دا ډېر اسان کړی دی. مونږ مسله چې ګورو نو د هغې کتابونه وګورو نو مونږ ته چې کوم دی د بابونو په شکل کې کتاب الطهارت او کتاب الوضوء او دغه رنګې چې کوم دی کتاب البیوع دا میلاویږي او مونږ په اسانۍ سره چې کوم دی مسله هغه تلاش کړو. د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ ته نوړی جوړې کړي دي او بس صرف هغه نوړی مونږ خولې ته راوچتې کړو. بهرحال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې د ټولو نه سرفرست دی. الله رب العالمین هغه ته ډېره لویه پوهه چې کوم دی یعنې ورکړې وه. فرمایي چې هسې یو مثال دی د پوهې دپاره د هغه د تفقه فی الدین او دغه رنګې دنیاوي کارونو کې الله پاک هغه ته ډېره لویه پوهه ورکړې وه. یو ځل چې کوم دی یو سړی رالو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته او ورته فرمایي چې یاره ما په کور کې یعنې یو ځای کې په کور کې څه خزانه ښخه کړې ده خو زه رانه هېر شوی دی نو زه څه چل وکړم. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ورته اول انکار وکړو چې یاره دا خو داسې څه شرعي مسله نه ده چې زه یې تا ته وکړم ځکه دا د دین سره تعلق نه لري. خو زه یو ترکیب یې ورته چې کوم دی وښودلو وایي چې ته نن شپه دا نیت وکړه چې زه به ټوله شپه نفل کوم تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې ما ته دا ځای نی رایاد شوی. بس هغه سړی کور ته لاړو د شپې چې کوم دی ودرېدم په دې نیت باندې چې زه به ټوله شپه نفل کوم تر څو پورې چې دا خزانه ما ته رایاده شوي نه د هغه ځای ما ته رایاد شوي نه چې دا کوم ځای کې ما ښخ کړی د خزانه. بهرحال دې چې کله په مانځه باندې ودرېدو او د دوه رکعاتو نفل نیت چې وتړلو کله چې دویم رکعت دپاره راپاڅېدو نو په دویم رکعت کې دته هغه ځای رایاد شو چې دا خزانه ما پلانکي ځای کې ښخه کړې ده. بس سلام یې زه وګرځولو او رامنډه کې هغه ځای یعنې وکنلو هغه ځای کودایي وکړه هغه خزانه ورته په لاس باندې راله. نو بیا سحر چې کوم دی رالو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه شکریه یې ادا کړه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایي چې تا څنګه چلو چې بس ما څنګه مونځ شروع کړو په دویم رکعت کې ما ته هغه ځای رایاد شو. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایي چې اوهو تا یو غلطي وکړه چې تا کله ځای رایاد شو بس هغه ځای به د ذهن کې یاد ساتلو او بیا به د باقي نفلونه چې کولو نو دا به دې به تورې شکریه کولې چې الله شکر دی چې ما ته دې دا دغه چې کوم دی دا ځای رعایت کړو. بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمیل دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته الله پاک یو پوهه ورکړې وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پته وه چې دا شیطان د ده نه دا ځای هېر کړی دی او ده ته به چې کوم دی دا ځای رایادوي او شیطان دا نه پیرزو کېده چې دی دې ټوله شپه نفلونه وکړي او ده ته دې په دې نفلونو باندې ډېر اجر و ثواب میلو شي. شیطان په مونږ باندې نیکي نه پیرزو کېږي. زما عزتمند وکړه چې یاره دا انسان نیکي وکړي او دی چې کوم دی په هغې باندې اعلی مرتبې ته او اعلی مقام ته ورسېږي. د دې په مقابله کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا په مونږ باندې ډېر زیات حریص دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا غواړي چې زما امت نیکۍ وکړي او د نیکو په ذریعه باندې الله تعالی دې ته لوی مقام ورکوي. شیطان بالکل د هغې برعکس مونږ په هلاکت کې غورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ چې کوم دی د جهنم د اور نه خلاصوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مثال او ستاسو مثال داسې دی لکه یو سړی چې اور بل کړي هغه اور له پتنګان راجمع کېږي. دا پتنګان او دغه چې کوم دی دا هورهورکي وغیره دا وله راځي نو هغه سړی لګیا شي هغه دغه رامنې کوي هغه پتنګان هغه مخلوقات چې کوم دی هغه حشرات رامنې کوي چې یاره په دې اور کې ونه لګي هغه ورته خفه کېږي چې په دې اور کې ونه سوځېږي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو چې کوم دی هغه جهنم اور ته روانې او زه تاسو مطلب دا دې منع کوم تاسو د دې بډې نه رانیسمه خو لیکن تاسو زیاتې په ما باندې غالب شئ او تاسو په هغه اور کې سوځېږئ. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا خبره نه برداشت کړي. الله پاک فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یقینا تاسو داسې پیغمبر راغلی زما د طرف نه عزیز علیه ما عنتم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره ډېره ګرانه پرېوځي
چې تاسو په محنت او په مشقت او په تکلیف کې مبتلا کیږي پیغمبر په تاسو باندې تکلیف نه پیرزو کیږي او په تاسو باندې چې کوم دی پریشانی نه پیرزو کیږي او حریص علیکم د نیکۍ په باره کې تاسو باندې ډیر زیات حریص دی د دنیا په باره کې نه خو د نیکۍ یاره کومه د نیکۍ خبره کومه د فایدې خبره نه وي چې د ما امت ته معلومه وي نو حریص علیکم او دغه رنګ په مؤمنانو باندې ډیر مینه کوونکی دی شفقت کوونکی دی او ډیر رحم کوونکی دی نو زما عزتمندو موږ ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم الله او رسول دا زمون خیرخوا دی زمونږ او ستاسو خیرخواهي تلاش کړي دغه رنګ دین چې کوم دی دا زمونږ خیرخواهي تلاش کړي الدین النصیحه دین سراسر خیر دی خو موږ نن سبا خیرخواهي هغه پرېښې ده او دغه رنګ خپل خیرخوا او خپل محسن نه پیژنو او شیطان چې زمونږ دشمن دی نو په هغه پسې روان یو د هغه خبره منو هغه چې زړه کې کومه وسوسه راته راواچي مخکې سره په هغې باندې چې کوم دی یعنې عمل وکړو الله پاک فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر ای خلکو شیطان ستاسو دشمن دی او تاسو په دشمنۍ سره دی ونیسئ او دی خپله ډله زیاتوي د جهنم دپاره دی تاسو ګمراه کوي دې دپاره چې زما د جهنم ملګري زیات شي نو زما عزتمندو قرآن او حدیث موږ ته ډېرې ښایسته ښایسته مزیدارې د واز نصیحت خبرې کړي خو کاش چې موږ سره ټیم وي او موږ دا ټیم چې کوم دی خپل لږ ټیم د قرآن او حدیث ته چې کوم دی ورکړو الله پاک فرمایي ما فرطنا فی الکتاب من شی ما په دې کتاب کې ستاسو دپاره د واز و نصیحت او ستاسو د فایدې لپاره هېڅ شی نه دی پرېښی اوس دا په موږ باندې انحصار کوي که موږ دا قرآن پاک فالو کړو لږ په ځان پوه کړو چاته لږ کېناستو علماو ته کېناستو چې دا موږ ته لږ ووایي په ترجمې سره او په تفسیر سره نو ډېرو لوی خبرونه ډېرو عظیمو خبرونه ډېر د فایدو والا خبرونه به موږ او تاسو یعنې دا د دې نه به چې کوم دی خبر شو او که نه موږ دا قرآن پاک وروسته وغورځولو او دنیاوي تعلیم پسې صرف منډې وو نو دنیاوي کامیابي خو به ټیک شه موږ ته الله تعالی لږه را نصیب کړي خو د اخروي کامیابۍ نه چې کوم دی محرومه پاتې شو الله دې موږ ته په دې څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي